دیر شرافت روژه صبر کان روژه په دغه میاشت کې اخلاص وی ټول دروازې د جنت ښکار پکښې دی حکمت. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیز ګروپ ټولو معززو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د رمضان المبارک یا د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت چې د روژې د احکامو ورځني درسونه دي په هغه کې مو نن درس دې ته ځانګړی کړی دی چې څوک بې ضرورته روژه وخوري څومره سزا رب عز وجل ورکوي. قدرمندو معززو ګډونوالو، روژه د اسلام د مهمو بناو څخه یوه بنا ده. هغه بنا ده چې د اسلام یوه بشپړه پایه تشکیلوي. د عامو احکامو په څیر یو حکم نه دی، بلکې دا هغه کلیدي او اساسی او بنیادی حکم دی. یو څوک چې دغه اساسی حکم ته په سپکه وګوري، بدون ضرورته روژه وخوري، ډېره ستره سزا یې ده. یو مشهور روایت دی چې حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت کړی دی او مشکات المصابیح په جل اول صفحه 107 کې را نقل کړی دی. اوږد حدیث دی. د حدیث مفهوم داسې دی: ابو امامه باهلی رضی الله عنه فرمایي، وای ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل، د مبارک وفرمایل چې یو ورځ په خوب کې ما ته 2 کسان راغله، زه یې تر بغلو ونیولم او یو ډېر لوړ غره ته یې وخېژولم. غره ته یې راوستلم چې تک پکښې ډېر تکلیفي و. بیا یې راته وویل چې وخېژه دې غره ته. ما ورته وویل چې دا غر دومره لوړ دی، زما په وسه نه ده چې زه وخېژم. دوی راته وویل چې موږ کومک در سره کوو. هغه و چې غره ته وختلم. کله چې غره ته وختلم، ناګهانه مې ډېر سخت اوازونه، چغې، فریادونه، آهونه اورېدل. وای ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څنګه اوازونه دي، دا څنګه چغې دي؟ وای دوی راته وویل دا د دوزخیانو چغې او نارې دي. بیا یې وروستلم. کله چې مې وکتل، په دې دوزخ کې، په دې اور کې ځینې کسان د شا په پلو، یعنې د پونډۍ او د بجلکو په منځ کې چې دا کمې پلې دي، لکه پسه چې په چنګک ځړوي، په دغه پلو باندې چنګکان د انسانانو اغوستل سوي دي، راځړېږي. او چې ورته ومې کتل، په دغه چنګکانو باندې دوی ځړېږي، سرونه یې کښته دي، پښې یې لوړې دي. دا د پوندې شاته چې کومه پله ده، په دې پلو ځړېږي. او د خولې کنجان یې څیرې سوي دي، وینې ځینې بهیږي. وای ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا خلک په څنګه عذاب اخته دي، دا څوک دي؟ وای دوی راته وویل چې دا هغه کسان دي چې د روژه وخت به داخل نه و، یعنې دا چې د ماښام مخکې به یې خوراک کاوه. چې د روژه وخت به داخل نه و، دوی به روژې ماتولې، یعنې دا چې روژې به یې نه نیولې. سبحان الله، دا به څومره تکلیف وي، دا به څومره سختي وي. دا د چا دپاره؟ دا د هغه چا دپاره چې بې ضرورته روژه نه خوري، چې بې ضرورته روژه خوري. او بې ضرورته چې روژه خوري، د هغه دپاره دا سزا ده. او که د ضرورت په خاطر وي، هغه شرعي حکم خو بېله مسله ده. او همدا ډول یو بل روایت کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من افطر یوما فی رمضان من غیر رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای د کومې روژې چې د ماتولو اجازه نه وي او نه ناروغه وي، بې ضرورته روژه یو څوک ماته کي وي خوري، کم ثواب چې په دې روژه کې دي هغه به بیا هیڅ کله لاسته را نه وړي، که څوم ټوله زمانه دی روژه ونیسي.
دا ټول ژوند چې دی روژه ونیسي بیا د هغه روژې فضیلت لاسته نشي راوړلی. سبحان الله. نو د روژې چې ګټې څومرې زیاتې دي، ثوابونه یې څومرې زیات دي، او که څوک روژه نه خوري سزا یې هم دغسې زیاته ده. او همدا ډول یو بل روایت کې راځي چې کعب بن عجره رضی الله عنه روایت کړی دی، او نقل یې ترغیب و ترهیب په جلد 2 صفحه 2 کې کړی دی. دی مبارک فرمایي وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم وکړي چې منبر ته رانږدې سي. موږ چې کله منبر ته را حاضر سو، پیغمبر علیه السلام منبر ته وختي. فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله لومړی ځنې ته وختي وی ویل آمین، بیا چې دوهمې ځنې ته وختي بیا یې وویل آمین، بیا درېیمې ځنې ته چې وختي بیا یې وویل آمین. کله چې د منبر سره راکښته سو، وای موږ ورته وویل یا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. ای د الله رسوله نن موږ ستا څخه داسې یو څه واورېدل چې د دې وړاندې موږ ستا څخه نه واورېدلې. د مبارک په جواب کې راته وفرمایل چې جبرائیل علیه السلام راغلی او ما ته عرض وکړي چې هغه څوک د الله د رحمت څخه لیرې دي، هغه څوک هلاک دي او تباه دي، او هغه څوک چې د الله د رحمت څخه لیرې وي چې رمضان المبارک راسي او دته مغفرت ونه کړل سي. وای دا خبره چې پیغمبر جبرائیل علیه السلام راته وکړل، ما وویل چې آمین. نو ګورئ چې یو څوک د رمضان المبارک په میاشت کې روژه نه نیسي، د دې دپاره به نو مغفرت چیرې وي؟ د دې دپاره به بخښه چیرې وي؟ نو د داسې چا دپاره چې روژه نه نیسي او په دې روژه کې الله ته متوجه کیږي نه، دعا د جبرائیل علیه السلام ده، شرع د جبرائیل علیه السلام ده، آمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هلاک به تباه به د الله د رحمت څخه به لیرې یو څوک چې په دغه میاشت کې د روژې په وړاندې بې پروایي و لاوبالي کړي. الله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د دې لویو ګناه څخه ځانونه وساتو او د دې ستر نعمت د ګټو څخه ځانونه برخمن کو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پر دا خپل اهل احسان کوا مؤمنا ششان فقهر ما سگویان یوازستان دروجه دوی هم دوڑی داشان الوجه وتند پرزان عاجز دی هر انسان باید ورتیر سی ترزان لج تکلیف یوسی پرزان حسن اخلاق بردباری باید د ځان کې صفات ښکارا پکښې دی حکمت ګور عزت روژه ډیر شرافت روژه شبرکات روژه په دغه میاشت کې اخلاص وي ټول دروازې د جنت ښکارا پکښې دی حکمت